دالتا چې چا ډیره ناروا وکړه دالتا چې چا ډیره ناروا وکړه هغه د دې سیمې سردار شوی دی. غزل نه مخکې یوه کیتار زده وایي هر څوک د غرض دکانداري کوي دالته د خلوص دا سیکې نه چلی او دالته د دروغو بازار ګرم دی دالته د رښتیاو کیسې نه چلی. دا چې خودکشي ته تیار شوی دی بیا له ستړي ژونده ویزار شوی دی او اوس جوړه دا خلک مرتد شوي دي نن په لمونځ کوونکي ګزار شوی دی. اوس جوړه دا خلک مرتد شوي دي نن په لمونځ کوونکي ګزار شوی دی او دالته د دروغو بازار ګرم دی چا چې رښتیا ویلي په دار شوی دی. دالته د دروغو بازار ګرم دی چا چې رښتیا ویلي په دار شوی دی. او فاروق صاحب شعر ته چې وایي دالته چې چا ډیره ناروا وکړه دالته چې چا ډیره ناروا وکړه هغه د دې سیمې سردار شوی دی او اوس په مو ګډوډ چتڼۍ کوي سره ولې چې پښتون اوس بیدار شوی دی. اوس په مو ګډوډ چتڼۍ کوي سره ولې چې پښتون اوس بیدار شوی دی او هغه قوم په شان وي د یتیم بچي مشر یې چې اسم غدار شوی دی. هغه قوم په شان وي د یتیم بچي مشر یې چې اسم غدار شوی دی. پرون ناملا مشر پر داسې عید مبارکي ته ورغلی و یو څو شعرونه مو هغه ته ولیکل سوال یې باندې واچاوه خو یو د ظلم دا نظام بدلول غواړي لکه اناملا مشر پر مو یو څو شعرونه لیکلي دي. یو د ظلم دا نظام بدلول غواړي بل پښتون د لراوبر یو کېدل غواړي او که د پلار او د نیکه په ټوپې درومې نو شمله به د دې سر تاوېدل غواړي او بیا یرغل دی د پښتون په پاکه خاوره سپین کفن به د سرونو تړل غواړي او پښتانه پرې چې د خوبه نه راویښ شي د خیبر په غره به چغه وهل غواړي. پښتانه پرې چې د خوبه نه راویښ شي د خیبر په غره به چغه وهل غواړي او که اصلاح دې د خپل ځان چیرته کوله نو دا مخ په دې شیشه کې کتل غواړي. که اصلاح دې د خپل ځان چیرته کوله نو دا مخ به د شیشه کې کتل غواړي او خدایا دغه خوب د هیچا رښتیا مه کړې په دې خاوره چې قانون د ځنګل غواړي او خدایا دغه خوب د هیچا رښتیا مه کړه خدایا دغه خوب د هیچا رښتیا مه کړې په دې خاوره چې قانون د ځنګل غواړي او ازایم ماته د دې سړي معلوم دي ازایم ماته د دې سړي معلوم دي دا زما د برخې هر څه خوړل غواړي. ازایم ماته د دې سړي معلوم دي دا زما د برخې هر څه خوړل غواړي. مقطع نه ده پسې جوړه کړې لا پرون مو دا شعر غزل لیکلی ده.